د لقمان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو 13مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. دا د حکمت درلودونکي کتاب آیاتونه دي. هدایت او رحمت د نیکو کارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري. همدغه خلک د خپل پروردګار له لوري په سمه لاره دي او هم دوی بری موندونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهم د انسانانو نه داسې څوک هم شته چې چټي او عبث خبرې پیری تر څو چې خلک د الله له لارې څخه له علم نه پرته ګمراه کړي او د دغه لارې په بلنې پورې مسخري وکړي. د دغه خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هغه چې کله زمونږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډیر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه سره هغه اوریدلی نه دي، ګواکې چې د هغه غوږونه کاڼه دي. خنو زیره ورکړه هغه ته دی دردناک عذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. دا د الله په وعده ده او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه اسمانونه به ستنو پیدا کړل چې تاسو وینئ. هغه په ځمکه کې غرونه خښ کړل تر څو چې هغه په تاسو ونه ګرځي. هغه په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندۍ ساکه خوار کړل او له اسمانه اوبو ورولې او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا خودی د الله پیدا کول اوس ما ته راوخی دغه نورو څه پیدا کړی دي. اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله بے نیازه او خود په خپل استایل شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپل تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیسته په خپل ګیډه کې وساته او 2 کلونه په تی ورکولو ولګیدل. له همدې عمله مونږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅ کله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلن کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زمونږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زمونږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلی و چې زوی کیا یو شی که د خردل یعنی د اورید دانې په اندازه هم وی او د کوم لوی غره د تیګې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زوی کیا المنځ قائم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړای شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او له خلکو سره په مخاړولو خبرې مکوه، په ځمکه په خیال مزه. الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل تک یې میانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه. له ټولو اوازونو څخه ډیر بد اواز دی خرووي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تاسې نه وینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي. خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي، بېله دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. وإذا قيل لهم
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې د هغه شی پیروي وکړي چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې موږ خو به د هغه شی پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر کې شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي، هغه په واقع کې یو د اعتماد وړ آسره ونیول او د ټولو چارو وروستۍ پریکړه یوازې د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې وانه چوي، د هغو بیرته راتګ همدا زمون په لوري دی. بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي. په باوري ډول الله ان د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. موږ د لږ وخت لپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکوو، بیا به هغوی بې وسې کړو، د یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به ارومرو وایي چې الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دی، بشک الله بې نیاز او خود په خپل ستایل شوی دی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. په ځمکه کې چې څومره ونې دي، که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشواڼۍ شي چې هغه ته و نور سمندرونه سیاهي برابره کړي، بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي. بېشکه الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیت نویني چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې، هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي. او آیت نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوي الله پرې ښه خبر دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه له دې عمله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي،
او له دې امله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیتن نویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي ترڅو چې هغه تاسو ته خپل ځینې نښانې دروخي. په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکی وي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې پر دوی یو څپه د چترو غوندې خوره شي نو دوی الله بولي د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو دوی نه څوک سمه لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے خلکو د خپل پروردگار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویریږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ورنه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینې ده نو د دنیا دغه ژوند تاسې ونه غولوي او نه د الله په معامله کې غولونکی یعنی شیطان تاسې وغولوي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره ده. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د مایندو په ګیړو کې څو روزل کیږي. هیڅ یو ساکخ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او با خبره دی. د سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 12مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. دغه کتاب به شک او به شبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ایا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قرآن له خپل ځانه جوړ کړی دی؟ نه بلکې دا حق دی ستا د پروردګار لخوا ترڅو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړي چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم ویرونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي
ولا شفيع أفلا تتذكرون مغه الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. غله اسمانه تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورت پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې 1000 کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. همغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی برلاسه او مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډېر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوې خټې څخه وکړ. بیا یې د هغه زوزات له داسې څڅنده جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څیر دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې هغه ته سمون ورکړ. هغه یې بې عیبه بې نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه در کړل، سترګې یې در کړې او زړونه یې در کړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي یې. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دغه خلک وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معزفه کړی شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړند سره د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زموږ پروردګار مونږ خو ولیدل او وامو وریدل اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زموږ باور راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسې هیر کړي یاست. نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. د سجدې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 22مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اوریدلو سره
یوه د تلاوت سجده واجب کی. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغه ته نصيحت کیږي نو په سجده پریوزي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه له بسترو څخه بیل وي خپل پروردګار ته لویری او هیله سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خانو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کوم کسانو چې فسق غوړه کړی دی د هغو هستوګنځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغه ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. له هغه لوی عذاب نه مخکې به موږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو ښایي چې دوی د خپل سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغه نه مخ واړوي. له دغسې مجرمانو نه موږ غچ اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی نو باید همغه شی په درکول کېدو کې ستاسو شک نه وي. هغه کتاب موږ د بني اسرائیل لپاره هدایت ګرځولی و. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر لارښوونه کوله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیل په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټې نښانې دي آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلي چې مونږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ویني؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنه کړی شي. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. کنه دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي. د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 33مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ای پیغمبره له الله ویریږه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه. په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب له لوري تا ته وحی کیږي یعنې قرآن. الله له هرې هغې خبرې باخبره دی چې تاسې کوئ. پر الله توکل وکړه همغه الله د وکالت لپاره کافي ده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي او نه هغه ستاسې هغه میرمنې چې تاسې له هغو نه زهار کوئ یعنې مور ورته وایي ستاسې میندې ګرځولي دي او نه یې ستاسې په خوله بللي زامن ستاسې حقیقي زامن ګرځولي دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسې له خپلو خولو څخه راباسئ. خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. په خلو بللی زامن د هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو بولئ. دا د الله په نزد زیاته عادلانه خبره ده. او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسې کومه خبره وکړئ پر هغې باندې تاسې نه نیول کیږي.
مګر په هغه خبره باندې ارومرو نیونه شته چې تاسو له زړه نه د هغه اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د حقوق خپل ځان ګران دی او د پیغمبر میرمنې د حقوق میندې دي. خو د الله د کتاب لمخې د عام مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بل زیات حقدار دي. البته کله خپل ملګرو سره تاسو څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. او ای پیغمبره هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی. له تا څخه هم او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ په ښه ژمنه اخیستې ده تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در پزړه کړی چې همدا اوس هغه پر تاسو کړی ده. کله چې لښکرو پر تاسو یرغل وکړ نو مونږ په هغو یو سخت طوفان ولیږي او داسې پوځونه مو ولیږل چې تاسو په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسو په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسو یرغل وکړ، کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې، زړونه ستوني ته راغلل او تاسو د الله په باب راز ګمانونه وکړل، په هغه وخت کې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولړزول شول. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وي هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د سایرېدو موقع نشته، بیرته وګرځئ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي، په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نه و، په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم
سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. که د ښار له اطرافونو دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی وو او ګرانه وه چې دوی دې د فتنې په شریکېدو کې څه د رنګ دریغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. دغه خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیغمبره دوی ته وایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تېښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی ته وایه چې څوک دي چې تاسې له الله نه ژغورلی شي که هغه تاسې ته ضرر رسول وغواړي او څوک د هغه د رحمت مخه نیولی شي که هغه پر تاسې مهرباني کول وغواړي. د الله په مقابل کې خو دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي میتلی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله له تاسې نه هغه کسان ښه پیژني چې د جنگ په کار کې خنډونه اچوونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشئ زموږ خواته او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مګر تش په نامه. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چې له تاسې سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تا ته په داسې شان د سترګو مردکي اړوي راړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بېسیدي خوري او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په حرص کې د تیرو ژبو سره ستا هرکلي ته راځي. دوی هیڅکله ایمان نه دی راوړی له همدې امله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر اسانه دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی انګیري چې یرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي او که هغوی بیا یرغل وکړي نو د دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې اوسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي. بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسو لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکۍ او خورا غوره نمونه وه د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمند وي او الله ډیر یادوي هغوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
تسليما. او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویې ویل چې دا هماغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې وه. د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا وه. دغه پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لمؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو نه چا خپل نظر پوره کړه او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي. هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي را نه وستله. دا هر څه د دې لپاره وشول تر څو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته که یې خوښه شي سزا ورکړي او که یې خوښه شي نو د هغو توبه قبوله کړي. بېشکه الله بخونکی او مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله د کافرانو مخ واړاو. هغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو. الله ډېر زورور او برلاسی دی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی راکوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسې د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثان وګرځولئ او هغه سیمه یې تاسې ته درکړه چې تاسې هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وکړئ. الله په هر څه باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره خپلو میرمنو ته ووایه که تاسې دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسې ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسې الله او د هغه پیغمبر او د آخرت کور غواړئ نو پوهیږئ چې له تاسې نه چې څوک نیکوکاري دي الله د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ای د پیغمبر میرمنو له تاسې نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به 2 چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډیر آسانه کار دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولتاسې نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغې ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي تهیه کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اې د پیغمبر میرمنو تاسې د عامو میرمنو غوندې نه یئ که تاسې له الله نه ویریدونکي یئ نو په داسې لهجه خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوئ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلي دور غوندې سینګار کړي به ستره مګرځئ لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خود دا غواړي چې له تاسې نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول سره ستره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. په یاد لرئ د الله آیاتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسې په کورونو کې اورول کیږي بېشکه الله په اسرارو پوه او باخبره دی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی ښځې نارینه مؤمنان او ښځې مؤمنانی اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي ښځې رښتین نارینه او رښتینې ښځې صابر نارینه او صابرې ښځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي ښځې خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي ښځې روژه لرونکي نارینه او روژه لرونکي ښځې پاکلمنې نارینه او پاکلمنې ښځې او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه ښځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغو ټولو ته بخښنه او لویه بدله برابره کړې ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وسي او څوک چې له الله او د هغه له پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهۍ کې وغورځېده. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ای پیغمبره هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مپریږده او له الله نه ویریږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغې ښکاره کول غوښتل. ته له خلکو نه ویریدلې په داسې حال کې چې الله د دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوې میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو په خوله بللیو زامنو د میرمنو په باب ته ستونزه پاتې نشي کله چې هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملي شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تېر شوي دي او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پرېکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدایه پرته له بل هیچا نه نه ویریږي او د محاسبې لپاره همدا الله کافي دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ای خلکو محمد ستاسې له نارینهو څخه د هیچا پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شي علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ای مؤمنانو الله ډیر ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکي اوسئ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هماغه ذات دی چې پر تاسې رحمت کوي او د هغه پرښتې ستاسې لپاره د رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسې له تیارو نه رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیغمبره مونږ ته په داسې شان لېږلی چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیری ورکړه هغو خلکو ته چې پر تا ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مه راځه. د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافي دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو، کله چې تاسو له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ، نو ستاسو له خوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړئ شئ. له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره، موږ ستا لپاره ستا هغه مېرمنې حلالې کړي دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی، او هغه ښځې چې د الله له درکړای شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي، او ستا هغه د ترو لوڼې، د ترور لوڼې، د ماما لوڼې، د توړۍ لوڼې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی، او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی، د نورو مؤمنانو لپاره نشته. موږ ته معلومه ده چې موږ پر عامو مؤمنانو د هغو د مېرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي. ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی یې تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي، او الله بخښونکی او مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو مېرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بېله کړي، چا ته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي، او چا ته دې چې خوښه شي له بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي. په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیلهمندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي، او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي. الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي، او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روان نه دي، او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي، اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده. الله په هر شي باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مده خوراک په وخت کې غلي کتون کې وسی خو که تاسو خوراک ته وبلل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مه بوختیږئ ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکړي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسو څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسو او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده ستاسو لپاره دا هیڅکله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړئ او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړئ دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسو که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو ورونه د هغو وريرونه د هغو خوريونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځې چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو تاسې باید د الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرښتې پر پیغمبر باندې درود وایي. ای مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي هغوی د یو غټ بهتان او ښکاره ګناه پیټه یې پر خپلو اوږو اخیستی دی. د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 33مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اورئ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خواره کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپېژندلی شي او نه ځورولی شي. الله تعالی بخښونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاڅو. بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستا تر څنګه واوسېدی شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغو بل هر خوا د لعنت ورخت وي، هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړنلاره ده چې دغسې خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلک له تانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي. ووایه د هغه علم خو یوازې الله ته دی. ته څه خبرې ښایي چې هغه ډېر رانږدې شوی وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او به وایي ای زموږ پروردګار موږ د خپل سردارانو او خپل مشرانو اطاعت وکړو او هغوی موږ له سمې لارې نه بېلارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردګاره هغو ته 2 چنده عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږئ چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي وو. بیا الله د هغوی له جوړو کړیو خبرونه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او سمه خبره کوئ. الله به ستاسې عملونه سم کړي او ستاسې له ګناهونو څخه به در تیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکې او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وویرېدل، خو انسان هغه پورته کړ، بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینه او منافق ښځو او مشرکو نارینه او مشرکو ښځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو توبه قبول کړي. الله بخونکی او رحم لرونکی دی. د سبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټول ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې هر شي څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره ثنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له اسمانه راکوزي او څه چې ورته خیژي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منکران وای قیامت ولې پر موږ ناراضي؟ وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بڅری په اندازه کوم شای نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بڅری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړې ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول درناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ای پیغمبره، پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړی شوی دی، هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
منکران خلکو ته وایي مونږ تاسو ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او کلیونتوب پرې راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د اسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړۍ په سمه اندازه. ای آل داود نیک عمل وکړئ تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزد منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په مهال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجینه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي.
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه، دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هیواد دی غوره او سوتره او پروردګار دی بخښونکی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړو، په پای کې مونږ پر هغو باندې نړونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو دوو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې مونږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته مونږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی وو ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی ویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی.